د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی یو عربي شرکت او د اسلامي امارت واکمني له یو بل سره څه اړیکې لري؟ د زلمي خلیلزاد د نوموړي عربي شرکت د مشر او د ملا عبدالغني برادر د لیدنې جزئیات او پټ رازونه خپاره شوي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. ملا عبدالغني برادر په کابل کې د سعودي عربستان د دلتا انټرنیشنل کمپنۍ له اجرایوي رئیس شاهر التقي سره لیدلي دي. دغه لیدنه د امریکا د پخواني ځانګړي استازي په ملتیا او شتون کې شوې ده. په دې غونډه کې د انرژي د پانګونې، د تیلو او غازو د پلټنې او د غازو د نلیکو د غځولو په تړاو خبرې شوې دي. طالبانو ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو دې لیدنې نوې پوښتنې راپورته کړي دي. خلیلزاد ولې په دې غونډه کې ګډون درلود او د هغه پخوانۍ اړیکې له عربي نفتي شرکتونو سره څه دي؟ د معلوماتو له مخې زلمی خلیلزاد په 1990 زیږدیزو کلونو کې د امریکایي نفتي شرکت یونیکال لوړپوړی مشاور و. دغه کمپنۍ د سنټ ګاز په چوکاټ کې له ترکمنستان پاکستان ته د طبي ګازو د نلیکې د غځولو پلان درلود. خلیلزاد په 90 کلونو کې له طالبانو سره په ګڼو ناستو کې ګډون کړی. په 1999 زیږدیز کال کې یونیکال د طالبانو مشران د ټکساس هوسټن ته بللي وو چې هلته یې د تیلو د استخراج او نلیکو په اړه معلومات ورکړل. معلومات ښیي چې دې شرکت آن طالبانو ته د نیبراسکا پوهنتون له لارې روزنیز پروګرامونه وړاندې کړل ترڅو د یونیکال پروژو عملي کېدو لپاره د طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي. خلیلزاد په واشنگټن پوسټ کې لیکلي دي چې طالبان یې د امریکا ضد نه بلل او ویل یې چې دوی بدلیدونکي دي او ثبات راولي. ولسمشر غني هم تازه ویلي دلتا او یونیکال د امریکایانو په مرسته زښته ډېرې استوارې وي او که مرکې د هغه دوران د ډاکټر خلیلزاد وګورئ د له دې نه دفاع کوله چې طالبانو ثبات راوړی او دوی په بدلون کې دي او باید امریکا له دوی سره راشه درشه ولري. اوس د طالبانو اقتصادي مرستیال د دلتا انټرنیشنل د اجرایوي رئیس او د خلیلزاد ګډه ناسته افغانانو ته د نوو پوښتنو لامل ګرځېدلې ده. د دلتا انټرنیشنل اجرایوي رئیس شاهر التقي د افغانستان د نفتو په برخه کې د پانګونې لیوالتیا ښودلې او د ټاپي پروژې په اړه هم بحثونه شوي دي. تر اوسه طالبانو خلیلزاد او دلتا انټرنیشنل کمپنۍ په ښکاره توګه نه دی ویلي چې دغه امریکایي پخوانی ډیپلوماټ په دې ناسته کې څه رول درلود. څارونکي وایي د خلیلزاد دا نه اعلان شوی ګډون دا ښیي چې هغه اوس د یو خصوصي منځګړي یا مشاور په توګه د خلیجي پانګوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو جوړولو هڅه کوي. معلومات په ډاګه وي چې د خلیلزاد پخوانۍ اړیکې د یونیکال او د سعودي دلتا انټرنیشنل سره د طالبانو په ملتیا دا روښانوي چې هغه د افغانستان د انرژۍ په سیاستونو کې د نفتي ګټو لپاره یو کلیدي منځګړی دی. خو د څارونکو په باور چې دا هڅې به د افغانستان د نفتي سکتور د متوازن استخراج، هیواد ته د ګټو په افغانستان کې د ټاپي په څیر د مهمو لویو پروژو د بشپړېدو او بریالي کېدو لامل شي او که نه وخت به یې روښانه کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.